السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 12مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو کمپریژن اپریټرز باندې خبرې کوو. نو زه مخکې ګورو چې موږ سره دا څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. نو څنګه چې تاسو ګورئ دلته موږ سره کچیرته موږ سره یو ویریبل وي د x په نوم باندې او د کې یو څل څلويخ موجود وي او بل ویریبل وي موږ سره د y په نوم باندې او د کې موږ سره 2.5 موجود وي او زه غواړم چې دا دواړه مقایسه کړم او وګورم چې کوم یو کې ویلیو ډیر دی او په کوم یو کې موږ سره کم دی. نو دغه د مقایسه کول لپاره موږ سره یو څه علامې دي موږ سره چې کمپریژن اپریټرز نومېږي چې د هغه په واسطه موږ کولای شو دا سره مقایسه کوو وګورو او فرق پکې پیدا کړو. مثال که زه راشم وګورم چې دلته یو عملیه ما لیکله چې x کوچنی دی د y څخه. نو دلته چې تاسو ګورئ د x کې موږ سره یو څل څلويخ پروت دی او y کې موږ سره 2.5. نو دا حالت موږ سره ټرو دی، یعنی رښتیا هم x له y څخه کوچنی دی. نو دلته به موږ سره چې کوم جواب راځي هغه به موږ سره ټرو وي. د کمپریژن اپریټرز چې دی د هغه پاسیبل ریزلټس چې دی، یعنی چې کوم جواب موږ ته لاس راځي دوه شیان دي، یا به موږ سره ټرو وي او یا به موږ سره فالس وي. یعنی کوم مقایسه چې کیږي یا به صحیح وي او یا به غلط وي. مثال دلته تاسو وکړئ چې موږ لیکل x له y څخه کوچنی دی، نو دلته چې موږ ګورو x رښتیا هم له y څخه کوچنی دی، نو د جواب موږ سره ټرو دی. که چیرته موږ لیکو چې y د x څخه کوچنی دی، نو دلته بیا زموږ جواب غلط راځي، دلته به موږ سره فالس راځي. نو د کمپریژن اپریټر چې څونه جواب دی هغه موږ سره دوه راځي، یا به موږ سره ټرو وي او یا به فالس وي. که چیرته کنډیشن صحیح شو نو موږ سره به ټرو راځي، که چیرته کنډیشن فالس شو نو موږ سره به فالس راځي. نو زه ګورو چې جاوا سکرپټ کې موږ سره کوم کمپریژن اپریټرز دي او څه لپاره استعمالیږي. لومړنی موږ سره ډبل ایکوال دی، چې کله موږ دوه ځلې ایکوال یا دوه ځلې مساوي ولیکو نو د دې مطلب دا چې ایکوال ټو. مثال که موږ دوه شیان ګورو چې آیا دوی سره مساوي دي او کنه دي، موږ کولای شو د هغو ترمنځ دوه ځلې مساوي واچو یا دوه ځلې د مساوي علامې واچو. بل موږ سره درې ځلې د مساوي علامې دي، دا موږ سره ایکوال ویلیو ان ایکوال ډاټا ټایپ ګوري. یعنی په لومړي کې موږ کولای شو چې یوازې د دوه چې کوم مساوات دي هغه وګورو، خو په دې کې بیا موږ د دې ډاټا ټایپ هم ګورو چې آیا د دې ډاټا ټایپ هم موږ سره مساوي دی او کنه. عملاً چې وګورو بیا تاسو په پوهیږئ. بل موږ سره ناٹ ایکوال ټو دی، سر کې موږ سره ایکسکلیمیشن مارک دی او هغه نور سره موږ سره مساوي ده، د دې مطلب چې ناٹ ایکوال. یعنی چې کله موږ سره مساوي نه وي دا موږ سره ټرو کیږي او چې چیرته موږ سره مساوي ده به موږ سره فالس کیږي. بل موږ سره بیا هم ایکسکلیمیشن مارک دی او دوه ځلې مساوي ده، د دې مطلب دا چې نه سره مساوي وي او همدا ډول د دې ډاټا ټایپ هم چک کیږي چې ډاټا ټایپ سره مساوي دي او کنه دي. که چیرته سره مساوي نه ول نو دا به موږ سره ټرو شي او که چیرته مساوي وو نو دا به موږ سره فالس شي. بل موږ سره ګریټر علامه ده. مثال موږ دوه عددونو ترمنځ معلومو چې کوم یو لوی دی کوم وړوکی دی، نو موږ د ګریټر علامې نه استفاده کولای شو چې دا زیات دی، که چیرته زیات وو نو ټرو دی او که چیرته کم نو فالس دی. له هغه نه علاوه موږ سره لیس دن دی، چې کله موږ غواړو د دوه عددونو ترمنځ وړوکی او غټ وګورو نو د لیس دن نه استفاده کولای شو. که چیرته عدد کوچنی وو نو ټرو دی، که چیرته عدد لوی وو نو هغه موږ سره فالس دی. همدا ډول موږ سره greater than and equal دی، یعنی یا به لوی وي او یا به مساوي وي. د دواړو حالتو کې چې یو هم صحیح وي نو موږ سره به کنډیشن صحیح وي، یا به یو عدد له بل عدد نه لوی وي او یا به یو عدد د بل عدد سره مساوي وي. همدا ډول موږ سره لیس دین ایکوال دی، یا به یو عدد له بل عدد سره کوچنی وي او یا به یو عدد له بل عدد سره مساوي وي. نو دا هغه کمپریژن اپریټرز چې موږ په جاوا سکرپټ کې ترې کار اخلو. نو زه ایډیټر ته عملاً ګورو او د دوی په فرقونو باندې او د دوی په استعمال باندې ځان پوهوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې مدلته ما د HTML هغه بیسیک کوډ لیکل، له هغه نه علاوه باډي کې موږ سره د سکرپټ ټیګز دي چې دې کې دنه به موږ خپل د جاوا سکرپټ کوډ لیکو. نو راځم له هر څه وړاندې دلته یو ویریبل اخلم د x په نوم باندې او دې کې زه سٹور کوم 10 او لاندې یو بل ویریبل اخلم د y په نوم باندې دې کې زه سٹور کوم 50. اوس چې کله زراشم او غواړم د دې دواړو ترمنځ فرق وګورم نو د فرق معلومولو لپاره مخکې به موږ ډاکومنت ډاټ رایټ نه استفاده کوو چې هر څه به موږ سره په سکرین شو کېده. پس لدې نه موږ یو وخت پورې ډاکومنت او بخې کنسول ډاټ لوګ نه استفاده کوو چې موږ به هر چیکینګ یا هر ټیسټینګ چې وي هغه په لوګ کې کوو. نو ځکه کوم چې کنسول ډاټ لوګ اوس دلته زه چک کوم چې x له y څخه
سره مساوي دی او کنه دی. نو د هغه لپاره ځلی کوم چې x او ډبل ایکوال اچوم او بیا لیکم چې y. د دې مطلب دا دی چې x له y سره مساوي دی. که چیرته مساوي وي جواب به موږ سره ټرو راځي، که چیرته مساوي نه وي جواب به موږ سره فالس راځي. نو زه دا سیف کوم، سیف کول ورسره چې کله راشو د خپل براوزر ته کنسول خلاص کو، چې کله ریلوډ باندې کلیک نو تاسو ګورئ موږ سره جواب فالس راغی، ځکه چې x او y سره مساوي نه دي. ولی x کې موږ سره 30 دی او په y کې موږ سره 50 دی. کچې ته زراشم په وای کې هم 30 کړم او زه دا سیف کړم، سیف کول نور راشم ریلوډ کړم، نو تاسو ګورئ چې موږ سره جواب ټرو راغی. یعنی اوس دواړه عددونه سره مساوي دي، په x کې هم موږ سره 30 دی او په y کې هم موږ سره 30 دی. که زراشم x ته کوټس واچوم، یعنی دغه 30 چې مال کړه زه کوټس کې واخلم او زراشم دلته ریلوډ کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې اوس هم موږ ټرو راکوي، ځکه چې دلته موږ سره دواړه مساوي دي. خو دا ډیټا ټایپ نه چک کوي، بره چې موږ کوم لیکل دا سټرینګ دی او لاندې چې کوم لیکل شوی هغه موږ سره نمبر دی. نو دا صرف هغه نمبرونه ته ګوري، بلکې د دې ډیټا ټایپ ته نه ګوري. کچې ته موږ غواړو چې د دې ډیټا ټایپ هم چک شي، نو دلته به موږ یو بل مساوي هم اچو. چې کله زه دا سیف کړم او راشم دلته ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې جواب موږ سره فالس شو، ځکه د دې او د دې دواړو ترمنځ کوم ډیټا ټایپ دی هغه فرق کوي. د y ډیټا ټایپ موږ سره نمبر دی او د x ډیټا ټایپ موږ سره string دی. کچې د راشم دا کوټس لري کړم تی او زه دا سیف کړم او بیا راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو به ګورئ چې موږ سره جواب بیرته ټرو راغی. مطلب اوس دواړه سره هم ډیټا ټایپ مساوي دي او هم نمبرو کې سره مساوي دي. نو دا هغه دوا دغه چې موږ دلته استعمالو. اوس راځو چې x او y دواړه لري کوم او ډایرکټ هم دلته نمبر لیکم. اوس راځو ناٹ ایکوال ته، کچې ته زه لیکم چې 12 ایکسکلمیشن مارک واچوم او بیا راشم مساوي واچوم چې نه دي سره مساوي د 10 سره، یعنی 12 له 10 سره مساوي نه دی. نو د دې جواب به موږ سره چی راځي؟ د دې جواب به موږ سره ټرو راځي، ځکه چې 12 خو د 10 سره مساوي نه دی. خو کچې ته راشم دلته هم 12 ولیکم، دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم، نو تاسو ګورئ چې موږ سره جواب فالس راغی. ولی فالس راغی؟ ځکه چې دواړه سره مساوي شو، 12 او 12 سره مساوي دي. نو دلته هم موږ لیکل چې باید نوي مساوي، یعنی 12 نه دی مساوي له 12 سره، نو دلته موږ سره خبره مساوي ده، نو دلته موږ سره فالس راغی، کنډیشن فالس شو. کچې راشم دا 14 کوم، دلته موږ سره کنډیشن ټرو شو، ځکه 14 له 12 سره مساوي نه دی. نو دا موږ سره د ناٹ ایکوال ټو دی. اوس هم دا ډول کچې ته راشم دغه 14 په ډبل کوټس کې ونیسم، دلته به ډبل کوټس واخلو، مخکې مونږ سنگل کوټس اخیستی و. زه دا سیف کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ چې اوس هم مونږ سره ټرو راځي، ځکه دلته 14 له 12 سره مساوي نه دی. که چېرې زه دا 12 هم کړم نو مونږ سره به جواب چی راځي؟ جواب به مونږ سره فالس راځي، ځکه چې اوس خو سره مساوي شول. اوس دلته موږ سره ډیټا ټایپ نه چک کیږي، دا موږ سره سټرینګ دی او دا موږ سره نمبر دی. که غواړئ چې ډیټا ټایپ هم چک شي نو تاسو به دلته ورته مساوي اچوئ. اوس که چېرته موږ دا ریلوډ هم کړو نو موږ سره به ټرو راځي. ولی ټرو راځي؟ ځکه چې دا 12 د دې 12 سره مساوي نه دی. ولی مساوي نه دی؟ ځکه چې دا موږ سره سټرینګ دی او دا موږ سره نمبر دی، نو دا دواړه سره مساوي نشول. نو د ډبل مساوي او د ایکسکلمیشن مارک یا ندایي علامې سره مونږ کولی شو هم ډیټا ټایپ چک کړو او هم نمبر چک کړو. د هغې نه وروسته مونږ سره ګریټر دین علامه ده. مثال درته وایم چې 12 لوی دی له 14 څخه، نو دلته خو 12 له 14 نه لوی نه دی، مونږ سره دا کنډیشن ټرو نه دی، دا مونږ سره فالس ده. کله چې زه ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ مونږ سره فالس راځي. خو که چېرته زه راشم د 14 په ځای 11 ولیکم، یعنی 12 لوی دی له 11 څخه، نو دلته مونږ سره کنډیشن ټرو شو، نو مونږ سره به دلته جواب هم ټرو راځي. کله زه راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسو ګورئ مونږ سره جواب ټرو راغی. او که چېرته زه راشم د دې په ځای لیس دین ولیکم، بل علامه مونږ سره لیس دین ده. اوس دلته تاسو ګورئ وایي چې 12 کوچنی ده له 11 څخه، نو 12 خو کوچنی نه ده، نو دلته به مونږ سره جواب چی راځي؟ فالس راځي، ځکه چې 12 له 11 نه کوچنی نه ده. خو که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې 12 په ځای ورته 9 ولیکم یا 8 ولیکم، سیو یې کړم او بیا راشم ریلوډ باندې کلیک کړم، نو تاسو ګورئ مونږ سره ټرو راځي، ځکه چې 8 له 11 څخه کوچنی ده. همدا ډول مونږ سره بل greater than and equal، نو زه راځم greater than equal. دلته اوس خبره ده چې دوه کنډیشن دي، یا خو 8 له 11 نه لوی ده او یا خو 8 له 11 سره مساوي ده. نو دلته موږ سره نه 8 له 11 سره لوی ده او نه له 8 له 11 سره مساوي ده. کله چې زه راشم دا سیف کړم ریلوډ کړم نو بیا هم موږ سره فالس راځي،
ځکه اته نه مساوي دی او نه لوی دی. که چېرته زه راشم 11 کړم سیو یې کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسې ګورئ چې موږ سره جواب ټرو راغی. ولې ټرو راغی؟ لومړنی چې کوم کنډیشن دی د لویوالي دا خو موږ سره غلط شو، خو دویم کنډیشن موږ سره صحیح دی ځکه 11 او 11 مساوي دي. که چېرته زه راشم دا 12 کړم سیو یې کړم راشم ریلوډ باندې دلته کلیک کړم نو بیا هم موږ سره ټرو راځي. ولې ټرو راځي؟ ځکه چې 12 له 11 څخه لوی دی. همدا ډول موږ کولی شو لیس دین استعمال کړو او ایکول استعمال کړو. مثال اوس د دې خبره موږ سره دا شوه چې 12 کوچنی دی او یا مساوي دی له 11 سره، نو 12 خو نه کوچنی دی او نه مساوي دی له 11 سره. نو زه چې دا سیف کړم سیف کولو سره راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ جواب موږ سره فالس راځي. ځکه فالس راځي چې دلته موږ سره نه 12 مساوي دی او نه هم له 11 سره کوچنی دی. که چېرته زه راشم دا 12 راواخلم 11 یې کړم سیو یې کړم نو دلته چې کله زه ریلوډ کلیک کړم نو موږ سره به ټرو راځي. ولې ټرو راځي؟ ځکه چې 11 خو کوچنی نه دی خو مساوي دی. خو که چېرته زه راشم دا اته کړم او سیو یې کړم راشم ریلوډ کړم نو بیا به هم موږ سره ټرو راځي. ولې ټرو راځي؟ ځکه چې اته له 11 څخه کوچنی دی. نو دا موږ سره کمپریژن اپریټرز دي په جاوا سکرپټ کې چې موږ ترې کار اخلو. دا مونږ په دې ډول نه استعمالو، دا مونږ کنډیشنز کې استعمالو چې کله مخکې لاړ شو اف کنډیشنز وایو مونږ سره نور وایل لوپس دي مونږ سره نور حالتونه دي مونږ سره چې پر هغه باندې کار کوو نو مونږ له دې اپریټر څخه کار اخلو استعمالوي. نو په دې ویډیو کې چې مونږ کوم اپریټرز وي هغه مونږ سره لومړنی چې کوم اپریټر هغه د ایکوالو، دویم چې کوم اپریټر مونږ سره هغه د ایکوالو خو مونږ ورسره ډاټا ټایپ هم چک کول، دریم چې کوم اپریټر مونږ سره هغه د ناٹ ایکوالو ادي کې आवाज نمبر چک کیدو، دریم چې کوم یو د موږ سره هغه کې هم ویلیو چک کیږي هم ډاټا ټایپ چې دواړه ناٹ ایکوال د موږ سره، بل چې موږ سره هغه ګریټر دن علامه وا، بل موږ سره لیس دن علامه وا، همدا ډول موږ سره ګریټر دن ایکوال ټو علامه وا او بل موږ سره لیس دن اور ایکوال ټو علامه وا. نو دا علامې وي په جاوا سکرپټ کې چې موږ د کمپریژن لپاره او یا هم د مقایسې لپاره استعمالو. خدای دې وکړي چې په درس پوه شي او څه بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.